عمران خان بیا کابل ته د سمو ضرورت لپاره راځي. کابل ته د سفر په تړاو څه هدف لري؟ سلامونه لیدونکو، دا خبر په دې ویډیو کې وګورئ. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی دی چې دغه هیواد لومړی وزیر عمران خان به د روانې اونۍ په پای کې او په ډېر احتمال د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په یو ورځني سفر کابل ته راشي. د راپورونو له مخې د عمران خان دغه سفر د ولسمشر غني په بلنه ترسره کیږي او په ترڅ کې به د افغانستان سولې په پروسه کې د خپل هیواد په رول او نورو دوه اړخیزو مسایلو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. دا کابل ته د لومړي وزیر په توګه د عمران خان لومړنی سفر دی او د بین افغاني مذاکرات او مهم حالات او د جګړې شدت ته په پام سره په اوس کې د نوموړي دا سفر مهم بلل کیږي. بلخوا د پاکستان لپاره د ولسمشر غني ځانګړی استازی محمد عمر داودزي هم د عمران خان سفر ته په خپل یو ټویټ کې اشاره کړې او ویلي دي چې په ډیر نږدې راتلونکي کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نږدې همکاري ښاغلي رزاق داود په مشرۍ یو لړپوړی پاکستانی پلاوی کابل ته راځي او په تعقیب به یې ښاغلی عمران خان هم سفر وکړي. کابل ته د پاکستان لومړی وزیر عمران خان سفر داسې مهال دی چې په هیواد کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی او دې ترڅ کې پر مخامخ جګړو سربیره په لویو ښارونو کې هدفي وژنې او بمي چاودنې هم زیاتې شوي دي. افغان حکومت د یاد تاوتریخوالي پړه پر طالبانو اچوي او زیاتوي چې دې ډلې اوس د جګړیز تکتیک په بدلولو سره ملکي خلک هم هدف ګرځولي دي. ډیره مننه درنو لیدونکو چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که چیرې کابل ته د عمران خان سفر په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.